السلام علیکم. په 1990 چې د چچمال پاکستان چې انتخابات کېدل نو آی جی آی سربراه نواز شریف د پیپل پارټۍ باندې 3 الزامونه ولګول او دا ویل چې بېنظیره د ګستاخ رسول الله صلی الله علیه وسلم دا دې ته تاسو ووټ ما ورکوو او که چیرې تاسو بېنظیرې ته ووټ ورکوو نو دا داسې ده لکه تاسو د بھارت بلادستي قبلوو. دریم الزام یې دا په ولګاو چې بېنظیرې د اربو روپۍ کرپشن کړی ده او دغه پیسې دې له ملک نه بار وړي دي. نو تاریخ چکر ته وګوره چې 28 سال بعد دغه تاریخ چکر پوره سه او دغه سوالونه پوره شدت سره بیا په نواز شریف باندې هم ولګېدل. یعنی چې چمال په بېنظیرې باندې دا الزامات لګېدلي وو نو دې خپل جان ډیفینډ نه کو او خپل جان صفایي نه کړه پیښه بلکې دې دا وویله چې پاکستان صدر غلام اسحاق او پاکستان آرمی چیف اسلم بیگ دغه په وینا باندې په ما باندې دا الزامات لګېدلي دي او ټیک په 2018 چې دی دا د په نواز شریف حصې چې هراله. یعنی چې چمال بېنظیرې ته له عدالتونو ریلیف نسي میلاو نو دې دا خبر کوله چې زه عوامو عدالت ته جو له ټولو نه غټ عدالت د عوامو ودا او دغه خبر منه. نو 3 دهایو آباده یعنی 150 کالو آباده دغه خبر به نواز شریف هم کوله خو دغه اربدو پاره دی بیا په دغه دنیا چې بېنظیره نه وه. یعنی تاریخ ظلم ته وګوره چې تاریخ نه زده کړې او سمجاو کوونې پاره تاریخ چې ډېر چپراته دي خو تاریخ نه صرف موږ دا زده کړه کړې ده چې تاریخ نه تر اوسه پورې موږ هیڅ شی نه دي زده کړي. मिस्टर भुट्टो की हुकूमत खत्म हो चुकी है. मैंने आइन के आर्टिकल 58(2) बे के तहत कौमी असेंबली तोड़ दी है. नवाज शरीफ हुकूमत बरतरफ हो गई है. I wish to inform you that the armed forces have moved in as a last resort. په 1988 چې دی بلاول هاوس چې د مزدورانو برتی وه نو هلته د یو مزدور برتی سه د به د بلاول هاوس لان حفاظت پې کاو خو چې چمال پیپل پارټۍ باندې الزامات ولګېدل او دې حکومت بالکل برطرفه سه نو حکومت یې دغه ملازمین بلاول هاوس والي ونیول او دغو نه یې تفتیش شروع کړ او چې دغه نه چا تفتیش کاو دا د یوې خفیه ایجنسۍ ډېر غټ افیسر و او دا هغه سړی و چې په 1988 چې دی دا د بلاول هاوس چې د برتی سلی و او د دې لان حفاظت کاو. یعنی 11 اکتوبر په 1990 چې دی په اونړ کیس چې دی آصف علي زرداري جیل ته لاړی او دغه ګواه چې کوم و دا حسین اونړ و او دا د آصف علي زرداري ملګری و. دا اونړ کیس دا په تاریخ کې ډیر مشهور کیس ده. آصف علي زرداري باندې دا الزام و چې د مرتضی بخاري چې دا لندن نه راغلی و آصف علي زرداري دی د پښې پورې بم تړلی و او دغه نه یې 3 کروړه روپۍ پټې کړې وې. دا خبر بیا په یو ټیم باندې ډیره زیاته مشهوره سوله خو دا په زرداري باندې بیا ثابته نه سوله او دغه خبرې ګواه مرتضی بخاري د په خپله باندې پریس کانفرنس یې کړی و او دغه ګواه چې کوم ده دا حسین اونړ و چې دا د پیپل پارټۍ په دوم دور چې په هسپتال چې مړ سه او دغه خبر بیا ادوره پاته سوله خو دغه کیس الزام دا د آصف علي زرداري شخصیت باندې دغسې داغ لګېدلی و. ریټایر بیوروکریټ صدر پاکستان غلام اسحاق خان د پیپل پارټۍ باندې ډېر سخت الزامات ولګول او دې حکومت یې برطرفه کړ او دا کوشش و چې دا حکومت دوباره بحال نسی. که چیرې دا حکومت دوباره بحال سلی وی نو دا تاثر به هم پیدا سلی و چې پیپل پارټۍ حکومت دا ډېر ښه حکومت ده او چې د کومې اسمبلۍ د پاکستان صدر غلام اسحاق خان ماتې کړې دا د غلطه چار کړې وه. نو صدر پاکستان غلام اسحاق خان دی پیپل پارټۍ رګۍ بند کوونې لپاره چې اقدامات یې داسې وکړو چې دوباره د دغې پیپل پارټۍ حکومت بیا بحاله نسی. نو هغه چې اولنی اقدام دا ده چې د نگران حکومت داسې په طرز باندې جوړ کړ چې ټول اهم چې کوم سیټان وو په هغو باندې آی جی آی چې د کوم سربراهان وو هغه یې په هغه باندې ولګول. یعنی نگران وزیر اعظم یې د آی جی آی چې کوم سربراه و مصطفی جتوی دا یې نگران وزیر اعظم جوړ کړ او نگران وزیر اعظمي نه آباده دا خوب هم لیده چې زه به یې د پاکستان وزیر اعظم جوړېږم. یعنی په سین چې د پیپل پارټۍ مخالف چې کوم ده جام صادق دا یې د سین وزیر اعلی جوړ کړ او دا یې په خپله باندې هم د سین صوبې چې وزیر اعلی سیټ ته هم ولاړو.
بیا غلام اسحاق خان دی د خپل داماد عرفان الله دا د سین وزیر داخله جوړ کړ. یعنی د ټول کارونه داسې سره سیخول چې موږ د پیپل پارټۍ ته شکست ورکو چې چمال د پاکستان چې نگران وزیر اعظم جوړ کړ نو د دې احتساب ناره ولګوله. عدالتونه یې داسې په طرز باندې تشکیل کړه چې د دې پیپل پارټۍ بېنظیر بوټو او آصف علي زرداري باندې د کرپشن الزامونه ولګول او بل طرف ته به دو IGI جلسو ته بدلل او هلته به یې تقریران کول او کل عام به دا خبره کوله چې بېنظیر بوټو به موږ دوباره بیا اقتدار ته نه پرېږدو. خو الیکشن کمیشن دغه خلاف هیڅ کاروایي نه وکړه. دومه کارنامه د پاکستان صدر غلام اسحاق خان ولدا وه چې د دې پاکستان آرمی چیف اسلم بیگ ته ورته ویله چې ته دې IGI سپورټ کا او دغه مدد وکړه چې دا الیکشن وګټي. نو دغه خبر به اسلم بیگ یعنی په هر دي چې کوله او کل عامه به یې کوله او ده به دا ویله چې ما د کوم کار کړی ده دا مې پاکستان صدر غلام اسحاق خان په وینا باندې کړی ده. یعنی چې چمال له څو کالو بعده چیف جسټس افتخار محمد چودھری دی اظهر خان کیس کیسه سناو کړه نو پاکستان اسټیبلیشمنٹ دی په ایک ټیم باندې چې د کوم اتحاد او IGI وال دغه سیاستدانو ته 14 کروڑ روپۍ په دغه چې تقسیم کړي وي. خو په دغه ټیم باندې دی پاکستان صدر غلام اسحاق خان په دغه دنیا چې نو در اعلان کړو یعنی د چرای وا د دغه خلاف یعنی پاکستان چې دی یو لس کالو امریت نه آباده پیپل پارټۍ جمهوریت حکومت راغله او دا حکومت بیا درې کو پاکستان او په ټوله دنیا چې دا افوا پیلاوله چې پاکستان چې بیا جمهوریت حکومت راشي کنه او دا خبره پاکستان آرمی هاوس نرتم کا ته وایټ هاوس پورې یعنی دا خبر سره پیلاوه چې انتخابات دو ملتوي کوي او پاکستان چې بیا ماشاءالله لګي. یعنی په یک ټیم باندې انتخاباتو بې یقیني لوجینا دا خبر بابر شریف هو کړه چې یا الله تل خیر سره پاکستان چې بیا وټونه وکي. بیا پاکستان چې داسې وخت راغی چې پاکستان چې دا وټونه وسلو او دغه وټونه IGI وګټل پیپل پارټۍ دې دغه ته د اندازه د وټو ول ورته ویلا خو عالمي سطح باندې چې کوم مبصرین وو یو دغه ته شفاف وټو ول ورته ویلا خو چې چمال دې عدالت د اصغر کیس ولا کې سراله نو دا ثابت اسلا چې پاکستان چې د 1990 وټونه چې کومو دا داندلی زده وټونه وو. نو پاکستان نگران وزیر اعظم مصطفی جتوی دا خواهش وو چې زبې د پاکستان اوس وزیر اعظم جوړېږي. یعنی وزارت عظما وټو ته دی محمد خان جونیجو هم ولاړو خو چې چما د IGI په خپل منځ میټینګ وکړ نو هغه چې د دو نواز شریف نامر واخیست او دای 7 اکتوبر په 1990 چې دی پاکستان وزیر اعظم جوړ سو او د عمر په یک ټیم باندې لټول نه کم دایو چې دای دی پاکستان وزیر اعظم جوړ سلاو او دای دی دوم سړایو چې د تعلق له پنجاب نه او دای دی پاکستان وزیر اعظم جوړ سو. نو د پلار خواهش چې کومو میاں محمد نواز شریف هغه خواهش بیا پوره سو خدای په دغه دنیا چې نو د دا خواهش په یک ټیم باندې کړهو چې چمال بټو دی دا ټول ادارې په سرکاري تحویل چا کېستلې نو د الته دا خواهش کړهو چې کاش ما دوی چې کوم دا هم وزیر اعظم جوړ سلاوي. نو دا معلومات چې ما تاسو سره شیر کړل تاسو موږ ملاقات په وی په نوې ویډیو کې کیږي. السلام علیکم.